بعضی خلک رشتہ داری بالکل ختم کړي، رشتہ داری ته بالکل ډیر پسپک نظر باندې اوس وخت کې دا مسلمان ګوري. وای بایکاټ د عزیز سره بایکاټ، رشتہ دار سره نه لګي، د تر زامنو سره نه لګي، د ترګانو سره نه لګي، ماماګانو سره نه لګي. الله رسول وای، الله وای، الله رسول وای، قرآن وای، حدیث وای، رشتہ څنګه ختمه کا؟ आवाज را نه غي او پالا رشتہ او پالا. نو موږ مسلمانی ادا کوو که موږ د غیرو په نقش قدم پسې روان. رشتہ داری به پالو، رشتہ دار به را سره بد کوي، موږ به ورسره ښه کوو. موږ او تاسو ټول په ټوله باندې رشتہ دارو ته محتاج یو که نه یو؟ موږ رشتہ دارو ته محتاج یو. که ته سبا مړ شي او رشتہ دار د له جنازې له رانه شي او پردي خلک دې په جنازه کې ډېر ودرېږي، نو ستا عزت دی که بېعزتي ده؟ دا ستا بېعزتي ده. د رشتہ دار خبره برداشت کا، د رور خبره برداشت کا، د ایسیچو خبره برداشت کې، د پولیس یو سپیړ او یو لته برداشت کې، او رور ته دې په کور کې ځان نه بډا خان جوړ کړی. دا زمونږ غیرت نه ده، بې غیرتوب دی. ها دا زمونږ بې غیرتوب دی. خبرې خو مې غلطې نه دي که د پلار خبره نه برداشت کو، د پلار یو سپیړه نه برداشت کو. ځکه بیا زما محترمو دغه خلک غله، ډاکوان، پولیس، فوج او زما محترمو داسې بدماشان چې بیا د لت هم درکوي او سپیډ هم درکوي، هغې پسې سترګې هم بیا نه ور اوچتې داسې بیا خپل عزت ګڼې او په کور کې رور ته پلار ته څومره نیغ نیغ کیو، ټوپک ورپسې رالو، تمانچه ورپسې رالو. نو نه به کوو انشاءالله، رشتہ داري به پالو. او چا را سره ښه کړي موږ به ورسره ښه کوو، موږ به ورسره ښه کوو. موږ او تاسو به هغه د نستوني ماران ځان نه جوړو. زما محترمو یو مار دی په سترګو باندې نابینا دی، ړوند دی، او داسې د یو سمندر غاړې ته پروت دی، او د دې سمندر نه اوس اخوا دا مار اورېدل غواړي. نو یو مرغۍ راغه، هغه ورته خپلې وزرې کولاوې کړي، زما وزرو ته راوخېږه، زه به دې د دې اوبو نه واړم. نو ګوره اوس دا مرغۍ ورسره ښېګړه کوي، احسان کوي. نو هغه مارې چې کله دې وزرو ته راوختو نو دا مرغۍ والوته، او زما محترمو دا مارې د دې سمندر نه اخوا واړو. چې وایړلو او کوزي کو نو د مرغۍ د ملا وسوځېده. دې مار ورله ټک ورکړی، مار ورله ټک ورکړی. ورته وایي ما خو در سره ښه وکړو. لړم هغه مار ورته وایي زه د خپل عادت نه مجبور یم، زه د خپل عادت نه مجبور یم. نه جناه داسې به نه کوو. څوک چې د مخلوق احسان نشي منلی، دا د خالق احسان هم نشي منلی. دا یاد سات. نو دا چا را سره ښه کړي موږ به هم ورسره ښه کوو. ښه به کوو که نه؟ چې تا له چا قرض در کړی دی، دې در سره ښه کړي که بد کړي؟ آواز را نغی. دا قرض واپس کول پکار دي که نه؟ دا د هغې غټ دشمن جوړ شي. ولې؟ ما ورسره ښه کړي، قرض مې ورکړی، نوم به د قرضو نه علي. دا مسلماني پاتې شو. زما محترم دی وجه نه موږ او تاسو کوشش وکړو دا کمې کمۍ کوتاهۍ، دا که موږ او تاسو کې کمزورۍ غلطۍ راغلي، دا د ځان نه وباسو انشاءالله. بیا وګورئ انشاءالله الله به هم د اسمان کې نارو سره ولګوي